جی ګرانو عزتمندو مونږ سره یو دوه ګولونه موجود دي سروې خپل لاول کې بازار کې غوخاله ویزا رحمان چې غشولم خطا نه دي په بغداد کې کامل پیران شته. واو زبردست. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو درنو مشرانو کشرانو زه موجود یم فرحات خان ستاسو په خدمت کې. مونږ پښتونخوا په مهمان نوازۍ کې په پوره دنیا کې یو تاریخ لري او بیا کوم راشو خیبر پښتونخوا ته. نو خیبر پښتونخوا وی جون بدر کم خو ملما بدر نه کما عددین مخ تاسو باوریدلی می چې کله با دلته شیر افضل خان صاحب رااله. نو شیر افضل خان صاحب د پاره زمونږ د ټول پښتانه ودرېدل هغه ویل چې زمونږ تاریخ دار چې مونږه ملما چاله نو ورکو. نو گو چې هغه بیا پنجاب کې گرفتار شو خو پښتانو خپل شمله همیشه اوچته وساتله ولې چې هغه د ملما ډیر زیات قدر کوي. نو ګران عزتمندو بابو انور حسین تکا فروش دا ټایم شوه دا 1980 کې دی او دلته کې ډیر زیات ملمانه راځي د دوی سره غب شپم لګو خبرې اترې کوو. سویل غواړی جی السلام علیکم ګران میلمنو څنګه ښه زه د مردانو اوسېدونکی خو به اسحاق ټیکو او د بازار کې دا ډوډۍ وړم د ام پي خو زه د حیدر خان سړی یم خو په تحریک انصاف ای چاله به نه ورکو اصلي به ورکوم چې پاکستان او د پښتنو خدمت کوي. ازب اخر کې یو شعر وایم ویزا رحمان چې غشولم خطا نه دي په بغداد کې کامل پیران شته. واو زبردست. دلته کې راځي ګرانو عزتمندو دي استادانو سره خبرې کوو. استادان ډېر د کار خلکي دا راته ووایه استاد جي څونه وخت وشو دلته؟ الحمدلله موږ د 1980 نه بابا ابتدا کړی او 43 سال 1980 کې تاسو وای دلته جی کنه زما بابا 1980 کې ابتدا کړی دا بس خاکو کې ټیکو او هغه بیا موږ ته خلکو کوتلی هغه شان بیا خلکو ټیکو کار شروع کړی دی. الحمدلله پک موږ له خوري د لری نه خلک دی مردان نه 400 نه پیښور نه سوات نه هر ځای نه موږ خلک راځي او موږ الحمدلله خپل اعتماد برقرار ساتو. دا راته ووایي چې سپیشلیټي ستاسو دا تیکه ده نو څه قسمه دلته چې کسټمر راځي هغه خوښوي؟ مونږ خو سکونه زیات تیار او کړي کې غوښه پخو لکه دا غوښه بیا په کړي کې پخو په سیخ کې پخو کنه او بونګونه موږ سره ملاويږي هغه بونګ تاسو موږ خو تاسو بیا کیمرې په سترګه باندې راولي چې بونګونه ویني او بونګونه موږ تیار او سکونه تیار وښه دا شان او دا غوښه بیا پخو بیا په کړي کې واچو لکه دا څنګه چې موږ پر اسکارو کې خاطر نو دا په کړي کې شو د دې خو چې دا وڅ سکونه دا راته وای په کوم موسم کې تاسو کسٹمر زیاتی په یخنۍ کې په ګرمۍ کې؟ اصل کې چې په ګرمۍ کې کوم کسٹمر زیات دی کې ورځي وګدي نو انسان لکه په ورځ کې بیا او ټیم زیات دي کنه چې څونه ټیم زیات نو هغه نه کار زموږ زیات دي او په چمي کې خو ورځ یخي خو خوړه کېږي او ټیم کم نو د کم ټیم د وجه نو بیا لکه په خپل پته بیا دونه کسٹمر بیا نه کنه وخت لګي کنه ته مخام بانک بیا ډیر زر وای نو په دې وجه باندې په اوړي کې زموږ کار زیات. تاسو اونر سوق دي د دې ځای دلته کې د چا باباجي چې دا دغه کړی وو؟ الحمدلله بابا نورسین زما والد صاحب د زرا غزوی ما او موږ سلورونه یو ټول موږ په دکان کې ډیوټي کوو او موږ خپل کوالټي برقرار ساتو او موږ د ټول بازار نه پرهیت باندې زموږ ریټ ټول بازار نه پرهیت دي. څونه ممبرز دي دلته کې چې تاسو سره کار کوي؟ زموږ سره نه خلص شاګردان کار کوي وخت نه وخت 10 لګ 10 11 درسي چې کله کار زیات شي اوړي کې یو قسم بیا بلم لګو ولنس زموږ سره نه کسان کار کوي. نه کسان نو دا راته وای تنخواه په ټیم ورکوي کې به ټیم دا خو کسه ته زه به دا په لګ دروژن د شمدار دوی نه په خپل تاسو کا یو انا بردي به باندې نه پاتې ډیره خبره ده. دا راته وای د کامیابی راز څه دی؟ نو د کمره د کامیابی راز دا چې مونږه په کوالټي باندې مونږ یو لشل په کمی ګټي خو مونږ خاص در پیدا کو او لکه په بازار کې شمه غوړنه علاوه باندې غوړی نشته او زه دلته د وخت نه شمه غوړی راوړم او په کوالټي باندې مونږ ډیر لګا خیال ساتو چې مونږ له یو لشل په کمی ګټي خو زمونږ کار معیار د سي چې لګا یو سړی مال د پیښور نه 400 دینه تی کول راشي او دنه د پیسې والم چې دې زمانه مطمئنی چې دې ونه وي چې لکه ما 1500 ډوډۍ مو خوړله او مطمئن نه ځکه چې سړی زما خوړلې کم از کم 1500 په تیل مزه 1500 په زملم چې 2.5 روپیا خرچو سړی کو دې مطمئن دي زمانه. زبردست. سروې خپل لاول کې بازار کې غوخاله د روستي په دونان راوړو 2 سارو په دونان 15 سارو سلور په دونان راوړو دغه نه نور وخت خرڅو په تخبانی بل روډ د زما کشر او هغه نه له پستیو باسو سره خرڅو سره راوړو د تخپل سروي کو. زبردست. تاسو نورم سرونه شته دا راته ته دلته کار کې؟ او جی پیسې په ټیم درکې ما خو اوریدلی مړه دا باقي ټول چې دي دا خپه دي د مالک نه هغه وي مونږ له پیسې په ټیم نه راکې تر ته رښتیا خبره او کچا ته بوایو نه نه جی مونږ چې څنګه کار بند کو اول دیاړي راکې بیا نور څه حسابونه ارڅکه اول دیاړي نه راکې نه نو اول چې دیاړي درکې نو بیا خو کسار ته نه راځي نو بیا خو کار خراب هی کنه ټولي پیسې یو ځای درکې په یو ورځ کنه سبا کې ساتي چې ته بیا په کار له پټایم راځي پیسې پوره راکې ولې چې مونږ سره 2-3 کال وشو خو اعتماد سره باندې کوي بل پیسې ارڅ څه مسله نشته پیسې خو په سیر ټیم راکې خاطر ویټری کنه دلته اخلي پخلي کې پخلي کو جی پخلي
ډیره مننه جی ګران عزتمند راځي نورم دلته کې د ملګرو سره خبرې اترې کوو خجی ښا دلته کې راځي جی دلته کې یو کسٹمر یېږي تاسو بابو انور حسین تکا فروش د کله نه راځي او د دوی ټیسټ تاسو خوښیږي بسم الله الرحمن الرحیم یره جی زه خو ډېر ټایم نه راځم فونن را سره فیملی هم راغله د سوات نه راغلی او ډېر مزیدار ډېر خوند یې وکړو دوی تیکه ډېره مشهوره ده او ډېر زبردست خبره ته وای دوی کار په ایماندارۍ کې کنه ځان ته خلاص نه جی نه بالکل ښه صفا کار دی ښه په ایماندارۍ کار دی خو ښکلی کار دی زبردست شو جی ډیره مننه یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو څنګه چې مونږ دلته کې موجود یو دا بورډ هم وخایي زما دي رونو ته ګرانو عزتمندو بابو انور حسین تکا فروش او دا قائم شوی دی کله نه په 1980 کې زما سره یو بل رور موجود دی راځي د سره یو دوه خبرې کوو بیا بس کوو ښه روردار ته وای دا څه دي دا بوم دی جی دا بوم څنګه دا دس کوي که څه کوي دا دز نه کې دا سخی پتون لاندې 6 غنټو کې مشولې دي دلته غوړو کې بیا سور کوم نو دا کم خلک خوري دا غ پیسو ولا خلک خوري کنه غریب سړی خدا قتل هم نشي دا خو معمولون به زلولي دا ولی دا خو بس ګرانی جی یک نمبر 6 د قیمتي بس خانان یې خوري غیر باندې نشي خوړې غریبانه نه نشي خوړې نو د غریبو د پارم تاسو سمېل مستیایي کنه اول د مو خو مناسب ریټ غول مدار لس روپے سی خرزان نه او موږ کده موږ ډیر کم چلوي جی ډیره مننه درته وای او یو دا زیره ته وخی چې دا ویډیو زمونږ سوکو ګوري نو چې تاسو ته ودرېږي نو کم ځای به ودرېږي چې څه وخت اسخاکوټ ته راشي تاسو ورته خپله ټیکانه وښایئ دلته اسخاکوټ بازار ته راشي مین بازار کې ودرېږئ غټ جومات دغې ته مخامخ دویم شات باندې بابا نور حسین بورډ لګېدلی دی یو جهان مننه ګرانو عزتمندو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ مالا فرهاد خان لا اجازت راکئ او دا نمبر چې دی د دوی دا ډېر زبردست نمبر دی جی مشهور بابو انور حسین تکا فروش دکان فون نمبر 030053299960 او دا قائم شوی دی جی دا کله دا په 1980 کې نو کله کو تاسو راځي سخاکوټ ته نو سخاکوټ دوی له خامخا راځي پیسې به خپلې ورکوي خو راځي به او دلته به انجوای کوي سر جی ګرانو عزتمندو موږ سره یو دوه ګلونه موجود دي نے تکے شکے کھا لیے مزہ آیا آپ کو हाँ बहुत ज्यादा खा लिया कितने खाए हैं अच्छा अच्छा नाम क्या है बेटा शामिर शामिर एंड यू शनाया अच्छा आपके कौन सा शहर आपको खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा लगता है चरसद्दा चारसदा आप चारसदा से ताल्लुक है आपका हाँ ओके अच्छा यहाँ पे आपने तिक्के शिके खाए हैं मजा आया कैसे थे बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे थे आप बताएं आपको भी अच्छे लगे कि नहीं जो कुछ खाया आपने अच्छा था टेस्ट वगैरह अच्छा था हाँ चलिए बहुत शुक्रिया बेटा थैंक यू सो मच जी नाजरीन ये बच्चों से भी हमने गपशप लगाई और हम मौजूद थे बाबू अनवर हुसैन तिक्का फरोश ये कायम हुआ है जी 1980 में और 1980 से यहाँ पर लोग तशरीफ लाते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं जब भी आप सखाकोट तशरीफ लाएं सखाकोट एक तारीखी शहर है तारीखी इलाका है और यहाँ के आवाम बड़े मेहमान नवाज होते हैं बड़ा प्यार करने वाले होते हैं और पख्तूनों की जो शान है पख्तूनों की जो मिसालें कायम की है पूरी दुनिया में पख्तून कौम दिलेरी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक अपनी पहचान रखती है और अगर आप देखें तो पख्तून कौम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपने हमेशा देखा होगा हमने भी देखा है जब आप बसों में सफ़र करते हैं गाड़ियों में करते हैं तो जहाँ कोई मर्द हजरात बैठे होते हैं और वहाँ पे ख़वातीन आ जाती है तो मर्द अपने लिए ये फ़र्ज समझते हैं कि वो ख़वातीन के लिए उठकर खड़े हो जाए और ख़वातीन को जगह दे तो पख्तून कौम को सलाम जहाँ भी आप यहाँ पर विज़िट करें सखाकोट बाबू अनवर हुसैन तिक्का फरोश के पास आपने विजिट जरूर करना है ये पैसे थोड़े बहुत लेते हैं लेकिन टेस्ट अच्छा देते हैं जायका अच्छा देते हैं और क्वालिटी अच्छी देते हैं और आपको जो भी आइटम प्रोवाइड करते हैं ईमानदारी के साथ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान जी नुकरान इज्जतमंद लोग पते टाइम बांधे बाबू अनवर दा वाले गुरुना अल्लाह वो शाबाशी संगा दे जी दल तमंगा मौजूद हूं बाबू अनवर तिक्का फरोश और ډېر زبردست ټیسټ تاسو هم راشئ او وزټ ضرور وکړئ یو ځل چې کله هم سخاکوټ ته تاسو راشئ نو وزټ وکړئ ډېر اعلی
जाओ